نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی په یو دشته کې روانو اوري چې اوریځ راله او د اوریځ ته اواز وشو چې ورشه د پلاني باغچه وبکه. د اوریځ روانه شو یو طرف ته لاړه، هلته یو خوړ باندې باران وره او پای کې خوړ راووته. یو سړی ګوري چې هغې سره بیلچه ده او د هغې باغچه ده او د خپلې باغچې ته اوبه واړولې. دا ورغلی د دې باغچې والا نه یې پوښتنه وکړه چې ستا څه نوم دی؟ هغه ته هغه نوم یاد که کوم چې ورځې کې اورېدلی و چې د پلاني باغچه اوبه که دا هغه پلانی و، هغه نوم یې. دې سړي ته پوښتنه وکړه چې وروره ته څه کار کوې؟ هغه ته پوښتنه وکړه ولې ته څه باعث شوې په دې چې زما نه د کار نوم پوښتنه دې وکړه او د کار پوښتنه دې وکړه؟ هغې وویل چې زه را روان وم په لاره کې دا اوریځ وه، د کومې اوریځ نه چې دا باران وشه د اوریځ ته حکم وشو چې ورشه د پلاني باغچه اوبه که، ستا نوم یې ورته واخسته. اوریځ راله، باران یې ووره او د هغې نه خوړ راووته او تا خپل کور ته چې د خپلې باغچې ته دا اوبه راواړولې، نو ته څه کار کوې؟ هغه ورته وویل چې هر کله اوس ته زما نه د یو دیني مسلې پوښتنه کوې په دې وجه باندې، نو زه تا ته حل ووایم. هغه دا دی چې کله د دې ځمکې د دې باغچې حاصلات زما لاس ته راشي، نو هغه زه 3 حصې کړم. یوه حصه خو تخم شي، هغه بېرته په دې باغچه کې وکرم، 2مه حصه په خپلو بچو باندې وخورم او 3مه حصه زه د الله په نوم صدقه کوم. په دې وجه باندې الله زما امداد او نصرت کړی دی چې دا باران یې وورو. دې واقعه کې موږ او تاسو ته د عبرت نه ډک درسونه شته دی. اول دا دی چې صدقه د انسان د مال غیبي حفاظت کوي. تاسو وګورئ چې دې انسان د الله په نوم د دې خپل مال 3مه حصه صدقه کوله، نو دومره فایده ده چې وطن ټول سوکړه دی او په دې سوکړه کې چې دی الله رب العالمین د دې د باغچې خاص انتظام وکړ. دویم په دې کې معجزه ده د معجزاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې موږ ته هغه مخکني امور ذکر کړو چې د الله نبی هغه وخت کې نه و، دا واقعات موږ ته بیان کړل د عبرت دپاره. او دریم د مخکنو امتونو واقعاتو کې ډېر عبرتونه شته دی. قرآن او سنت کې چې موږ ته کوم په نقل دي د الله په کتاب کې او په صحیح حدیثو کې نقل دي، نو هغې کې لږ سوچ کوئ او د هغې نه د عبرت ډک درسونه اخلئ.